چې کوم زموږ ټاپک دی هغه پر هایدروجن دی. هایدروجن دی ټیک دی. اول خو د ډیفینیشن زه درته وکړم چې هایدروجن څه دی. هایدروجن په کائنات کې یعنی په یونیورس کې د موست ابندنت یونیورس کې د ګردو زیات ابندنت موست ابندنت الیمنت دی. هغه په دې باندې چې یعنی که کائنات ته وګورې ټوټل یونیورس کوم یونیورس دی په دې کې آلموست 90% یې د هغه څخه زیات هایدروجن دی. ټیک دی ملګرو. او دا چې کوم الیمنت دی چې کوم اټومیک سټرکچر دی یقینا د ساينس په حواله سره اټومیک سټرکچر خو ډیر ضروري دی. چې کوم اټومیک سټرکچر دی هغه یو پروټون شو یعنی په نیوکلیس راغلی او یو الکترون چې دی هغه په دې په شل کې ریولوینګ دی یعنی هغه دلته راګرځي دا رقم چکر او دا پروټون دی چې په نیوکلیس کې پروت دی دا نیوټرون نه لري. دا چې کوم سمپلست موډل دی د هایدروجن دا چې کوم سمپلست موډل دی او موست ابندنت چې ځای ملويږي هغه د هایدروجن دی. ټیک دی. او د دې درې آیسوټوپس دي یعنی آیسوټوپس اول خو زه ته وایم چې آیسوټوپس څه شته وایي په بدل کو د دې چې دي درې آیسوټوپس دي. آیسوټوپس و دې ته وایي که الیمنٹ به یو وي لیکن پای کې چې کوم نیوټرون نمبر دی هغه چینجېږي. سم په خلاص شو. الکترون د کله ستاسو په نظر نه سره سب به پوینټ کوم الکترون او پروټون هغه به سیم نمبر ظاهره خبره ده چې په یو اټم کې څونه پروټونز هغونه د الکترون نمبر هم زیاتېږي یعنی که پوزیټیو زیات په یو اټم کې نیگیټیو اتوماتیکلی سره زیاتېږي که نشي زیات هغه بیا آیون جوړیږي. آیون هغه به بیا بل ورځ ته به زه هغه کښنی لیکچر ده لیکن دا هغه چې کوم نیوټرون نمبر دی هغه چینجېږي. نو نیوټرون نمبر چې دی اوس په دې کې درې آیسوټوپس دي. آیسوټوپس زه ته اوس تصویر ښکاره کړم چې د هغه په ذریعه بس تی سر په خلاص شعر که پر کوم ځای شعر دلته مې شعر کړي. ټیک دی. اوس په دې کې د هایدروجن چې دي هغه درې آیسوټوپس دي. دا بیسیک دی چې کوم شی ما درته وویل اوس پروټیم دی هغه د پروټیم کې یعنی په دې کې یو پروټون دا دی او یو هم نیوټرون نشته په نیوکلیس کې خالي پروټون پروت او په یو شل کې پر دې باندې په شل کې یو شل لري په شل کې په دې کې الکترون چې دی هغه ریولوینګ دی. دوم چې کوم آیسوټوپ دی هغه ډیوټیریم دی یعنی دغه په دې کې یو پروټون شته او یو الکترون دی او یو پروټون دی او یو نیوټرون دی. دا چې دی دا د انسټیبل کنډیشن دی دا د ګورو زیات سټیبل کنډیشن د هایدروجن چې کوم الیمنت دی د ګردو د موست چې کوم سټیبل سټرکچر دی هغه پروټین دی دا باید څونه په دې کې نیوټرون زیاتیږي او دا دریم آیسوټوپ دی ټریټیم و دې ته ویل کېږي یعنی په دې کې دوه نیوټرون دي یو پروټون دی او یو الکترون دی. سم په خلاصو. نو دا د دې د هایدروجن چې کوم آیسوټوپس دا هغه ډسکس شول. ټیک دی. دا آیسوټوپس چې پروټیم ډیوټریم او ټرایټیم او اوس به د دې یوزز درته وایم چې دا چیرې اکثره کېږي مطلب د دې چې کوم ابنډنس یا چیز عموما تاسو به اورېدل H2O یعنی اوبه دا د اوبو یو فارموله ده په کیمستري کې. په دې کې د H2O کې دا اصلي کې د هایدروجن او د اکسیجن څخه اوبه جوړې دي. اوبه چې دي هغه د اکسیجن او د هایدروجن څخه جوړ دي. څه وخت چې دوه هایدروجن مولکیول او دوه هایدروجن الیمنت د یو اکسیجن سره ملاو شي نو هغه
دغه جوړوي، اوبه جوړوي. او یقینا د اوبو چې ګس بنیاد چې دی هغه، یعنی د زندگی ګس بنیاد هغه پر اوبو دی. کله هم چې ناسا په اوټر پلانټس کې د زندگی د تلاش کوي، نو اول الته په پلانټ کې د اوبو تلاش کوي. که چیرې الته اوبه ولې الته به زندگی وي. یعنی که یو رقم حالت هایدروجن نو دی ده لکه حالت چې به د زندگی دغه چم پروبابیلیټي سته په پلانټ کې. زما د